د افغانستان ته د طالبانو ورونو که مولا تقریر کم کوي وایي د افغانستان مخکینی نوم خراسان و، که مولا شاعر شعر هم وایي په شعر کې وایي د افغانستان پخوانی نوم خراسان و. دا ټول د تحقیق خلاف ده. دا تقلید د طالبانو چې څه ویلي دی هم همغه وایي طالبانو، ډول چې څه ویلي دی هم همغسې ورته ګډېږي. تحقیق دا نه ده. افغانستان طالبانو تقریبا په څو برخو باندې تقسیم افغانستان د خوند به یې هلته کړی وای چې داسې ترتیب وای. یو کال ما ته هلمندیانو ویلي وای چې یو کال به موږ سره هلمند کې درس کوي که نه وت په زور یې به والی وای. یو کال غوریانو چې طالبانو، یو کال بادغیسیانو به وای. بدکار بیا جوړېده طالبانو. خو خیر اوس به م لږ په خبر باندې پوه کم. افغانستان کې یو افغانستان دغه د مونږ طرفونه، بعضې افغانستان کابلستان، زابلستان، سجستان، غرشستان، خراسان څو برخې سوې. کابلستان، زابلستان او سجستان، غرشستان، خراسان، پنځه برخو باندې افغانستان تقسیم د طالبانو. دا اوسنی افغانستان: کابلستان، کونل، لمغان یا لمغانات، ادینپور، جلال آباد، کابل، لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردګ، دا ټول کابلستان ده. پخوانی کابلستان دا جای ده. کابل ته نه دغه جای نه ده. کله هغه زمانه کې چې کابلستان و نو د کابلستان دپاره مستقل بادشاه و، هغه ته به رتبیل شاه ویلې. هغې زمانې کې به بادشاه ته رتبیل شاه ویلې. او یو زابلستان ده. زابلستان چې پایتخت و مرکز یې غزني پاتې سوي. زابل ډېر احتمال ته چې پکتیکا او پکتیا او د پاکستان وزیرستانونه چې تر څومره حده پورې به دا وي دا یقیني بیا ماته نه ده معلومه. او د کندهار یو څه سیمې دا د پخواني زابلستان برخه ده. دې ته زابلستان وایي. زاول اصل کې د زاول ده. په دې ډېر بحث نه کوم. او بعضې افغانستان د پخواني سجستان برخه ده. سجستان چې پایتخت یې په خپل وخت کې نیمروز او یا قلعه بست د هلمند ده. ډېرې برخې د کندهار، د هلمند ټولې جنوبي ولسوالیانې، فرا او خپله نیمروز، دا ټول د پخواني سجستان برخه ده. چې بیا د پاکستان ډېرې برخې کوټه چې د دې کوټې نوم پخوانی شاول ده، نه بلاد الشال دې ته ویل کېږي. شال، شین الف لام شال، دا هغه وطنونه دي چې دا د پخواني سجستان برخه ده. دا ریګستانونه کندهار، فرا، نیمروز، کندهار، هلمند، دا د پخواني سجستان برخه ده. دې ته یې بلاد د سجستان ویلې. د افغانستان غرنۍ ساحې وروزګان د کندهار له ارغندابونو نه نیولې چې د شاولي کوټ، ځکه زه داسې وطن یم، دا ټولې د غرونو کوم وطنونه چې دي د افغانستان له شمال نه رانیولې. که دلته د فاریاب طالبان یی، د ګرزیوان یعنی د فاریاب دشتو نه چې پورته راځي چې د غرونو سلسله شروع کیږي، په بادغیس کې چې د غرونو سلسله را شروع کیږي، او دلته په جوزجانونو په سریپولونو کې چې د غرونو سلسله را شروع کیږي، دا ټول غرشستان ده. دې ته به غرشستان ویلې، یعنی د غرو وطن. چې دا د مونږ د کابل دروازه غوربند چې ورته وایي، دا غوربند نه ده، غور درب ده. درب په فارسي کې دروازې ته وایي. د غور درب یعنی د غور دروازه، یعنی د غره دروازه. د غرونو سلسله چې له دې نه شروع ده ان د هلمند د بغنیو تر بغرامه پورې، چې هلته بیا دروازې دي نوزادو. دا بل څه ورته وایي، یوه بله ولسوالۍ ده د هلمند، مساکلا ده، درې دلته را خلاصې کېږي. دا د غرونو دروازې هلته بیا خلاصېږي او دلته دي هغه د فاریاب په ګرزیوانونو کې دي. نو دا افغانستان ته غرشستان وایي. خلک ډېر داسې وایي چې پښتانه اصل کې د غرشستان اوسېدونکي دي، له غرو خلک دي.
کرا کرا په دې انقلابونو پاچاهیګانې چې نیولې له غرو نه کرا کرا راکته سوي دي. دروغ ډېر ځکه نه وایي اوس هم همغه بیا بېرته تاریخ. پاچاهي ته چې راغله نوم اکثره د غرو نه خلک راکته سولو. د غرو کې اوسېدونکي خلک دي دا بیا بل وخت تحقیق په دې چېرته وکړو طالبانو ورونو که راغی چېرته. او د افغانستان له بدخشان نه رانیولې بیرته تر هراته پورې دا حدود بیا د افغانستان خراسان ده. خبر خو مې پوه شولی که نقشه د افغانستان ذهن کې لرئ هغه خیال ته راولئ. د افغانستان شمال له بدخشان نه نیولې تر داسې طولن راسه تر هراته پورې دا ټول خراسان ده. مونږ چې کوم چې کې واقع یو دا هند د طالبانو هند دا شمال طرف د هند اولینی ولایت ته هند کابل ده. نحن الآن في الهند لا تقولوا نحن في خراسان. نه خراسان طالبانو دا هند د طالبانو ورونو په خبر پوه شوله یا سیبناري نه وایي خراسان ده خراسان ده دا هند د طالبانو. خبر درته کوم نو غزنویان چې غزني کې هغوی د زابل خبرې کوي، کنداریانو هلمندیانو فرایان دی هغوی د سجستان خبرې کوي طالبانو چې موږ سجستان کیو پخوانی سجستان ده. اوس بیا په سجستان مې که کم وخت داسې فرصت پیدا که یو مازدیګر بیا درته راځم داسې په سجستان مکمل بحث درته کوم. ولې سجستان ورته وایي کوم یې تاریخ و د قلعې بست څه هغه و په دې بیا یو ورځ انشاءالله چې لږ سبقونه مخته لاړل بیا یو ورځ معده در سره کوم په دې یو بحث درته کوم. خراسان څوک شو؟ افغانستان شمال بدخشان، تخار، قندوز، بغلان، سمنگان، سریپول، جوزجان، بلخ، فاریاب، بادغی، هرات. کوم ولایت خو په منځ کې نه یې پاتې سوی. پنجشیر دا خراسان ده. آفرین پنجشیر هم طالبانو خراسان ده. لکه دا پخوانی بلادالبلخ ده. اوس خراسان تنه دومره وړکای نه ده دا خو په افغانستان کې دا خراسان ده. په ترکمنستان کې مروه، په ایران کې نیشاپور و مشهد. خراسان په نننۍ دنیا کې په دې درې جغرافیو کې تقسیم ده. په ایران کې، په ترکمنستان کې، په افغانستان کې. خو ډېره برخه یې په چا کې پرته ده؟ په ننني افغانستان کې پرته ده. خراسان په خپل وخت کې چې د خراسان کبیر سلطنت و بادشاهي ولا څلور اوس لکه افغانستان کې څو ځایونه دارالخلافات پاتې سوي دي. د اوسني افغانستان کې اسلام نه راوروسته کوم ځایونه دارالخلافات د حکومت مرکزونه پاتې سوي دي؟ قندهار، غزنی، غور، کابل. نه دا اسلامی خلافت دلته نه ده پاتې سوی. نور افغانستان کې اسلامی خلافت اسلام نه مخکې باچایګانې پکې خلافتونه سوي دي. نه یادوم ما مخکې درته ویل اسلام نه وروسته. کابل اوس هم دارالخلافت ده. قندهار د ابدالیانو زمانه کې، غزنی د غزنویانو په خلافت کې، غور د شهاب الدین غوري چې پیروسکو این تر دهلي پورې د اسلامي خلافت یو لوی مرکز و. خبر خو مې پوه شولې چې کوم خراسان سو مونږ چېرته واقع یو. اوس راځئ طالبانو ورونو مونږ په دې باندې بحث وکړو. هند ته علم له کومې خوا راغی او اسلام له کومې خوا راغی؟ هند ته علم چې راغلی هغه له خراسان او له ماوراء النهر نه راغی. یو ټکی بلم بیا بیرته بیا راځم. د امو دریا ته ده. د امو دریا طالبانو داسې راغلي ده، داسې راغلي بیا دلته داسې تېره سوې ده، داسې تللې ده. دې نه دې خوا ته خراسان ده، هغې طرف ته بلاد الحیاطله ورته وایي. تاجکستان، هلته بدخشانونو سره تاجکستان پروت ده، دلته ازبکستان پروت ده. سغد یا سغد، بخارا، سمرقند. بخارا او سمرقند خراسان نه ده ګورئ. دې ته بلاد الحیاطله یا بلاد ماوراء النهر وایي. کله چې دته راځي د امو بیا دلته داسې په هغه تللی ده، څنګ باندې داسې تللی ده. نو دلته ترکمنستان موږ سره سرحد باندې پروت ده. او ترکمنستان چې د بادغیس ډېرې ساحې او د فاریاب ولایت ډېرې ساحې نو دلته امو دریا بیا ګورئ نسته، د امو دریا داسې تللې ده. نو موږ سره سرحد موږ دلته ده. دلته دننه د امو دریا نه چې دتې
داسې تللی دی نو دا طرف بلاد الحافله پاتې شو. بیا هم د امو دریا دغه طرف ته دا هم خراسان پروت ده چې اوسنی ترکمنستان ده چې مشهور ښار یې چې دا مروه ورته وایي یا مرو چې د موږ پخوانی مرغاب د دې برخه ده. دا مرغاب څه ده؟ د بادغیس مرغاب دا هم اصل کې مروه آب ده، یعنې د مروې اوبه. دا خراسان د پخوانی. نو اوس بیا د امو دریا نه اخوا ته هغې ته به ماوراء النهر ویلې چې هدایه کې بیا راځي علما د ماوراء النهر داسې وایي هغه د امو دریا نه اخوا ته. بیا چې وایي علما د بلخ داسې وایي، تاسې به ذهن ته داسې نه راځي چې دا اوس نه د بلخ ولایت ده. بلخ پنشیر هم بلخ ده، بغلان هم بلخ ده، کندوز هم بلخ ده، جوزجان هم بلخ ده، دا ټول بلخ د پخوانی. نو چې هلته کتاب کې داسې ذکر فی الهدایه کې قال علماء بلخ، تاسې به د فکر انحصار کوئ نه ته نه تر دغه بلخه پورې. بلخ دا ټوله خطه چې دلته پرته ده دا ټوله بلخ ده. پخوانی بلخ خو ډېر غټ و. اوس بیرته مطلب ته راځئ. علم چې هند ته راغی، اسلام چې هند ته راغی له کومې خوا راغی؟ له ماوراء النهر او له خراسان نه راغی. ځکه اول فتح ما مخکې تاسې ته ویلي وو، که مې لا نه دي درته ویلي چې زه خو نه وایي تاسې ته لګیا یم. طالبانو ورونو په افغانستان کې اولینی ولایت چې اسلام ورته راغلی فتح سوی هغه هرات ده. ډېر بختور وطن د طالبانو هرات هم. اولینی ولایت په نننۍ د افغانستان جغرافیه کې چې فتح سوی هغه هرات ده. نو هرات ولایت فتح سو، بیا بادغیس فتح سوی ده، مرغاب فتح سوی، بیا همداسې فاریاب ولایت ته راځه تر دې چې پورې چې فتح راغلی کابل فتح سوی. نو کابل خو هند ده، شمالي هند اولینی کابل ده. د شمالي هند اولینی برخه څوک ده؟ کابل ده. نو کابل ته اسلام راغی. کابل ته اسلام 14 کال کې چې د کابلستان بادشاه ته رتبیل شاه ویلې، رتبیل شاه ماته وخوړله او کابل فتح سو. او کابل دا ټول حدود می چې درته یاد کړل، پروانو، کاپیساو، دا ټول پخوانی پنشیر د کونړونه، جلباتونه، لمغانات او لوګرو څه ورته وایي میدان وردګ، دا پخوانی کابل دا چې فتح سو. نو دلته له اسلام هم د خراسان له خوا نه راغی او څوک هم راغی. فتح هم له هغه زمانې نه راغله، له اسلام هم راغی او علم هم له همغې طرف نه راغی، د خراسان له طرف نه هند. نو کله چې دا اسلام ټیټېده نو بیا د هند په هغه زمانه کې هند، سند او بلاد الپنجاب، نو بی ملتان فتح سو. خو بیا سلسله د فتوحاتو طالبانو د جنوبي هند طرف نه راغله چې اوسنی سند ده، چې هغه ورته وایي موږ اوس کراچي ورته وایو، پخواني تاریخ کې دیبل ورته وایي. د کراچي نوم دیبل ده. دا په 92 کال کې د محمد ابن قاسم الثقفي فتح کړې ده د هجرت. موږ 14 کې دوی 92 کې فتح د دیبل راغلی ده. نو چې هغه فتح راغله هلته طالبانو د سلسله د فتوحاتو روانه سوله. یو ځای فتح سو چې ملتان یې ورته ویلې، نوم خو مې اورېدلی د ملتان فتح سو. نو اسلامي هلته کم خلافتونه ول طالبانو؟ دا د عباسي خلافت زمانه وله. عباسي خلافت واکمني په بغداد کې وه، دارالخلافت بغداد و. له غټې نه رانیولې طالبانو ورونو خراسان یو ولایت و. هند و سند چې کومې سیمې فتح کېدلې نو هغه غټه سیمه به چې فتح شوه هغه ځای به د والي ځای و، والي به په هغه ځای کې کېناسته. نو بیا کله چې ملتان فتح سو، د هند لوی ښار په هغه زمانه کې چې د اسلام تر خطې لاندې و ملتان و. نو ملتان د والي ځای و. بغداد دارالخلافت و. این له بغداد نه د مسلمانانو والي چیرته کېناسته؟ په ملتان کې طالبانو کېناسته. نو ملتان د اسلامي امت د بلاد السند والپنجاب دپاره دا د والي د حاکم د ناستې ځای سو. او عادت خدا وي طالبانو چې کوم ځای مرکز وي هلته علم هم ډېر وي، علما هم ډېر وي، طالبان هم ډېر وي، انسانان هم هلته راټولېږي، همغلته راټول وي. خبر خو مې پوه شولې؟ خو دا د عباسي خلافت زمانه وله ښه ډېره مخکینۍ هغه 92 سلو نه وروسته چې بیا دا فتح کېږي په دې کابل باندې 200 کاله طالبانو اموي او عباسي خلافت له بغداد نه سوی.
تاسې چې تاریخ پاڼې وګورئ طالبانو بیا بل څه پیدا کوئ، اوس خو بل څه وایئ تاسې. دا د کابل بالاحصار خو م لیدلی که نه، په دې لاره کې ځئ. دا طالبانو په خپل وخت کې دیوالي د ناستې ځای دی و. بیا وروسته د مغولو حکومت باندې یوه خبر درته کوم چې سر مو بیا لږ خلاص